یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه د لمانځه نه غلا ده. د غلا له جرمونو څخه لوی جرم دا دی چې سړی په لمانځه کې غلا وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تر ټولو لوی غل هغه دی څوک چې له خپل لمانځه څخه غلا کوي. صحابه و کرامو